دا جاخه د دې ځګي نه خواږئ دا جاخه د دې ځګي نه خواږه ورور مې زه شعر وایم نو چې دا یاره نو دا چې د علي قسم په خدای دا په خپل نه اورېدو ولا نه نو دا د بڼو غشو او تورو ذکر کیږي د بڼو غشو او تورو ذکر کیږي شیخ چې خاندي نو د هورو ذکر کیږي د بڼو غشو او تورو ذکر کیږي شیخ چې خاندي نو د هورو ذکر کیږي میخانه کې د انګور قصه شروع ده په جومات کې د کجورو ذکر کیږي میخانه کې د انګور قصه شروع ده په جومات کې د کجورو ذکر کیږي او نوې نظم وایم نوې نه جوړ دی خو لکه ویلې مې چرته نه دی کنه دغه وایم چې سحر وختي چې پاسم او کله مونځ وکم داسې چکر لګوم ځان ته په خپله وایم خشوه چې روغ پاسې دي ډېر قیمتي پاسې دي سحر وختي پاسې دي الله دې هم رضا کو وجود دې هم تازه شو په خوشحالو روان یم ډېر په مزو روان یم خو زما خوږه یاره هلته کې ته رایاد شي یو خوا ته ډډه شمه هلته کې ښه وژاړم سترګې مې دواړه سرې شي ګریوان په اوښ کلون شي ښځان د زړه سپک کما چې کله بیرته راشم خلک څه داسې وایي احسان نشه کړې ده شرابې بیا څکلي دي سترګې بیا سرې کړي څه چل کولی نشم خو حل ویلی نشم خلک سوالونه کوي خو زه جواب نه لرم چې ډېر مجبوره شم جو یوه ټپه وکمه جانان خپل وطن ته راشه خلک په ما د شرابي ګمان کوي نه ډېره مننه له دې وروسته زه